بوی چیچنی بیدار فرش د بچو سلګره د سلګرې نه خو یو چاک راغی او شمه چې ولچ خلت دیریش ګروند نه تیار هو مولاد یا خونځې دی تاسو ګورئ دغه سیمپونه دي دلته نو د دې ځای نه بیا وایي چې لسمه پورې یو او بیا د هغې نخوا ځو ورته پوره لیلیسه د دې ځای نه ورته پلي 4 ساعته فایده مثلا السلام علیکم جوړ تازه تکلیف خیر درته ښه لیدونکو یو بلې ساحې ته راغلو چې دلته خوندور توتان دي دا خو وسایل دي که نه ابي دا لږ ونیسه دوستانو خوندور توتان دي دلته بیداره صحیح لا نه دي پخ شوي دلته هلته خو توتان پخ شوي دي که نه بوی چیچنی بیداره پاخه پاخه ډېر لري دي یار هغه وایي نه دي چې بیداره وخېجه راونه دی ګرکا څنګه بوټه کې جامې دا څنګه وباسي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ دغه ساحې ته موږ راورسېدو لیدونکو دا د بیداره دې ځای څه نوم و سفرې دا د سفرې ښوونځی دی د ماشومانو لپاره مکتب یا ښوونځی دی تاسو ګورئ دغه سیمپونه دي دلته نو تاسې خپله قضاوت وکئ دغه ماشومان دلته درسونه وایي دغه د سفرې ښوونځی دی چې هغه ځای نه چې موږ دا خپرونه شروع کړې ده تقریبا 2 ساعته ووتو لیدونکو د هغه ځای نه 2 ساعته پلي مزل د دغه ځای ماشومان کوي او دلته ښوونځي ته راځي خو بیا ښوونځي ته وګورم ښوونځی بیا په څه حال دی دغه کتابتون دی او دغه اداره ده چې نن د جمعې ورځ ده استادان څوک یې نشته او انشاءالله به راځو نورو خلکو سره هم غږېږو لیدونکو تر یو اندازې پورې یو ساحې پورې را رسېدلي یو او لا هم ځو مزل لا پاتې دي
دغه ښکلې منظرې او دغه ښکلې ساحې تاسې ولیدي. ډېر یو لویه پرته سیمه ده چې ډېر لرغونی تاریخ هم لري او دلته مختلف قسمه خلک ژوند ورځې شپې تېروي. نو قدرمنو دوستانو موږ هم روان یو. تاسې زموږ ملتیا وکړئ. دغه ګورئ دې ته چوپال وایي. دلته دغه د خلکو د دې لپاره جوړ کړی چې په دې لاره څوک ځي راځي نو دغه سوري ته پکې دمه کوي. نور دغه ځایونه دي او دلته دغه خلک د خپل ژوند ورځې شپې پاس کوي. دلته په تېرو وختونو کې دولت فقط دومره کار کړی دی چې یو څه اندازې د اوبو زمینه برابر کړې ده او یو څه اندازې دغه د سړک زمینه برابره کړې. نور د ژوند دلته هېڅ امکانات نشته. ژوند دلته ډېر نو په سختۍ تېرېږي او د سختو سره شرایطو سره البته خلک ژوند تېروي. دغه یې مقبره ده، هدیره ده دوستانو. دا د سفیرې هدیره ده چې دلته دیو مړي دفن کړي دي. نور مخکې هم زو دوستانو ملتیا مو لیدونکو د دغه ساحې پورې موږ راورسېدو. ماشومان مو استقبال ته ولاړ دي. ستړی مه شې جوړې تازه ستړی مه شې. څنګه ښه نوم دې څه دی؟ د سفرې څنګه چللی وخت ښه تېرېږي؟ زه څنګه چللی وخت زندګي ښه تېرېږي؟ ښه عمره دا راته ووایه ښوونځي ته ځي؟ څوم سیم کې؟ لسم کې. دلته څوم سیم په پورې په ښوونځي کې شته؟ ښه لسم نه خوا بیا څه کوئ؟ د دې ځای نه اوټپور ته ځئ؟ نو دا خو به ډېره سخته نه وي؟ نو سهار کې څو بجې دې ځای نه به وځئ؟ سهار کې 5:30 بجې روانېږو، 9:30 ته حاضري ورکوئ. ښه قدرمن دوستانو تاسې دا وکتل. عمر د دې ځای نه بیا وایي چې لسمه پورې یو او بیا د هغې نه خوا ځو وټپور علي لیسه د دې ځای نه ورته پلي 4 ساعته پیاده مزل دی. نو دوستانو تاسې وکتل موږ دغه لاره تر دې ځایه وواله او دلته د غرمې ډوډۍ لمونځ دغې ته دمه کوو. بیا بره ځو بانډې دي هلته تاسې ته نورې هم خوندورې خپرونې جوړو. السلام علیکم. جوړ تازه تکلیف خیر درته ښی نو فرش د بچو سالګره د سالګرې نه خو یو چک راکړ وکشمه چې ول چک راکړ واتلس داګ پاکي چې خلته دیریش ګروند نه تیار هو مولاده اللي ورونه اللي قال
ماشي نور الحمدلله شته دی بس عمره لګي دا بس دغه تاسې وکتل موږ تر دغه ځایه راورسېدلو نو دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو او دلته درته نورې هم خوندورې خپرونې لرم تر برې هغې چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه شوپړ کې حاضرېږم تر هغې م پاک څښتن تعالی سپارم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای پامان